چا چې نبی علیہ السلام سره د محبت دعوه کړې نبی علیہ السلام د یو صحابي رالو الګ ته نبی علیہ السلام د اس مبارک نه تاو رتاو کی نبی علیہ السلام ورته فرمایي بچې تو خو ما د اس نه تاو رتاو کیږي خیر ده وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مینه مې در سره ډېره زیاته ده وی ما سره دې مینه ده وی وی ښه دا توره واله ولاړ شه او خپل پلار دې پرې مړ کړه بس دې صحابي منډې کې چې منډې کې نبی علیہ السلام ورته آواز کوي بچی راشه ما په چا باندې پلاران نه مړو ما وی چې څومره مینه او محبت دې ده راغه دغه صحابي تاسو ته دا واقعه ما بیان کړې ده بیا بیمار شو او چې کله دا صحابي رضی الله عنه بیمار شو نبی علیہ السلام ته پته وی لکه هلته نه به دیهاتو نه به هغه پلان کې راتلو طلحه اوس هغه نه راځي وی جی هغه بیمار شوی ده نبی علیہ السلام صحابه رضی الله عنهم ته فرمایي دی چې دغه تپوس لاړ شو چې لاړو طلحه رضی الله عنه حالات بدلو امو خلق چې تپوس لاړ شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیمارو نو بیا ولې یو کس تپوس لاړو نو ډیری ورته واچوله امو خلق چې تپوس لاړ شي بیا ګپونه شروع کي دا نه ده پکار لاړ شي یو منټ دوه ورسره کښېنه بس روان شه هغه بیمار ده هغه ته به تکلیف وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي جی ما ته وصیت وکړه څه نصیحت راته وکړه چې په هغې زه عمل وکړم ای بچی چې بیمار له لاړ شي ډېر ورسره مه کښېنه ډېر ورسره ډېره ورته راواچوه چې تا هم ځان ته اډې بالش راش کړی یو بس هغه هم بیمار او ته ورسره داسې پروت وي نه بس تپوس وکړه ورته لا بأس طهور انشاءالله انشاءالله دې بیمارۍ کې خیر ده تعالی به خدای صحت ډېر کړي خدای به دې ښه کړي او په دې سره به تا ګناهونه ختم شي په دې سره به تا درجې وي بس دا خبرې وکړه بس الله دې ښه کړه دعا وکړه ته بیمار نه دعا وغواړه یا بیمار ته دعا وکړه خو بیمار نه دعا غوښتل ښه وي بیا دا نبی علیہ السلام دغه صحابي تپوس لاړو چې دغه صحابي تپوس لاړو نبی علیہ السلام صحابه ته وویل چې دپله شو وی صحابي حالات بدل دي خو که وفات شو نو بیا به ما ته اطلاع راکوئ په ده به جنازه زه کومه د تاسو ته صحابو ته هم امین او محبت یادو وی ټیک ده نبی علیہ السلام را روان شو دغه صحابي پوه شو وی نبی علیہ السلام څوک وی وی د ما حالات بدل دي خو ګورئ که زه وفات شم نبی علیہ السلام زما د وفات کېدو نه خبر نه کوي نبی علیہ السلام خو فرمایل جنازې مونځ به پې زه کوم وی نه چې نبی علیہ السلام خبر نشي ولې وی اسنا یهودین دي دلته منافقین یهودین دي اسنا زما جنازې لرځي جناب رسول الله علیه السلام ته تکلیف میلاو شي خیر ده کو ما ته تکلیف میلاو شي خیر ده خو د نبی علیه السلام تکلیف نشم برداشت کولی نبی علیه السلام ساده صحابه رضی الله عنهم نه تپوس کوي ای طلحه څه وشو وی چې هغه خو بېګا وفات شو نو تاسو ته خو ما ویلو چې ما خبر کوي وی جی هغه وی چې اسنه نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسید نبی علیہ السلام تکلیف نشم برداشت کولی نبی علیہ السلام یې دی چې لاړ شو نبی علیہ السلام قبر لراغو او دعا ورته کوي یا الله دې طلحه سره داسې میلاو شه چې دا طلحه تا ته خاندي او ته دته خاندي صحابه رضی الله عنهم کاش چې په دې مقام باندې مې خپل ځانونو قربانیانې ور کړې دي د جنگ بدر مقام ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام جان نثار ده د نبی علیہ السلام وفادار ده د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ده او بل سیت د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی د مسلمان نه د کافرانو سره سب کېده د مسلمان خلاف چلی خپل پلار خلاف چلی د پیغمبر خلاف چلی چې کله ایمان راوړو
حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته یو ورځ خپل پلار ته ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته فرمایي بابا جی یو معرکه وه د بدر معرکه وه او هغه جهاد ما ته ښه یاد شي هغه معرکه ما ته ښه یاد شي چې تا جنګ کولو ته د مسلمانانو د سیټ نه وې زه د کفارو د سیټ نه وم بابا جی توره رسره وه مقمې به مونته چې راشه په دې بابا جی باندې ګزار وکړه خو د خپل پلاروالی لحاظ مې وکړو په تا باندې مې ګزار ونه کړو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته فرمای اے عبدالرحمن په خدای باندې قسم کو چېرته ته د ما مخې ته په دغه دوران کې راغلی وې تا خو د پلاروالی لحاظ وساتلو قسم په خدای کو ما د دوی لحاظ ساتلی وې داسې ډېر زامن ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان کړي دا هغه صحابه دي چې د دو په برکت سره مو ته دین راغلی ده د دو په برکت سره مو ته شریعت قرآن راغلی ده او نن چې د صحابه و سپکاوی کېږي نعوذ بالله صحابه و پسې بد یی د ما او د تا ایمان څه غیرت پاتې کېږي ما او الله تعالی پکار چې څوک صحابه و پسې سپک یي چې پکار چې په دې خولې خو والله دا څوک ویر کو که نه ما ته کو وله داخله که نه صحابه و پسې به څنګه بد ویلی کېږي نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک صحابه و پسې بد یی دو سره نه خوراک وکوي نه ورسره څښاک وکوي نه ورسره تلل وکوي او نه ورسره نکاحګانې وکوي او چې څوک زما صحابه پسې بد یی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین او د الله رب العالمین فرشته او تمام خلق په دو باندې لعنت یی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې زما صحابه ایمان راوړی ده ها یو حدیث کې راځي وایي کو تاسو د احد د غر مرا صدقه ورکئ کو تاسو د احد د غر مرا صدقه ورکئ احد غر ډېر غټ غر او صحابه رضی الله عنهم یو کیلو یا نیم کیلو صدقه کړی وي د تاسو د احد د غر عمره دا صدقه د هغه معمولی چا کوم مور ته معمولی نه ده ډېر دا هغې ته نه رسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما صحابه په شان د دستورو دي او زما صحابه په اقتدا کې روان شي هر صحابي اقتدا مو چې وکړه هر صحابی په تابعداري مو چې وکړه تاسو په هدایت باندې وئ الله رب العالمین دې مو تاسو د صحابه رضی الله عنهم تابعدار کړي او الله رب العالمین دې مو تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي